زموږ 2 کسه ډیپلوماتان چې آلمان ته رسېدلي دي، دا ډیپلوماتان به هلته په سفارت او کونسلګرۍ کې خدمات وړاندې کوي. هلته موږ 15 لکه شاوخوا هیوادوال لرو، د هغوی اړتیاوو ته به رسیدګي کوي او موږ به په راتلونکي کې د آلمان سره خبرې اترې او مذاکرات لرو او نور پرمختګونه به انشاءالله ولرو. په دې سلسله کې د قطر هیواد د منځګړیتوب هم مننه کوو چې له 2 میاشتو مسلسلو هلو ځلو وروسته یو تفاهم او توافق ته ورسېدلو چې زموږ ډیپلوماتان هلته ورسېدل او انشاءالله دا سلسله به وده کوي او بالاخره به دا نورو هیوادونو ته هم غځېږي. پاکستان ته موږ د اګست میاشتې په اوله هفته کې سفر لرو او دا سفر به د سیاسي مسایلو ترڅنګ په اقتصادي مسایلو همدارنګه نورو اړونده مسایل چې موږ پاکستان هیواد سره لرو په هغو باندې به بحث کیږي او تیر مجالس سوي دي په هغو کې چې کومې فیصلې سوي په ټولو برخو کې هغه به تعقیبیږي او خوشحاله یو چې همدا اوس هم له دوی سره په خبرو لګیا یو او ډېر ژر به انشاءالله د بعضو میوو او سبزیو په برخه کې ترجیحي تعرفه سره امضا شي او دا به دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. د ایران اسلامي جمهوریت نه چې کوم مهاجرین راایستل کیږي په دې سلسله کې د مهاجرینو لپاره هغه خبره چې موږ بار بار کوو هغه دا ده چې دا باید یو تفاهم له مخې سي یو په زور نه وي او په رضا باندې وي 2 په تدریج سره وي 3 او د هغوی حقوق ضایع نه سي. هغوی هلته چا 10 کاله چا 20 کاله چا 30 کاله چا 40 کاله تیر کړي دي، طبعا هلته ژوند و زندگی لري، څوک به دکان لري، څوک به مغازه لري، څوک به ترانسپورتي وسایل لري، څوک به جایدادونه لري، نو هغه ټول باید د دوی حقوق دي هغه ضایع نه سي. په دې سلسله کې چې موږ کله سفر درلود ایران ته، د ایران له محترم جمهور رئیس سره دا خبره شریکه کړې، د بهرنیو چارو وزارت سره، له نورو چارواکو سره، نو په دې سلسله کې بیا دلیل د دوی له سفارت سره بار بار مجالس کړي دي. په نږدې وروستی اقدام سم کړی هغه د هرات محترم والي صاحب دی او پلاوي په مشرۍ مشهد ته تللی، له دوی سره په دې اړوند خبرې او مذاکرات کړي دي. موږ په خپله برخه کې خپلو هیوادوالو ته رسیدګي کړې ده، ولې دا یو حقیقت ته چې په افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر سوی، دلته اقتصادي زیربناوې دومره قوي نه دي، دلته د خلکو خپل کورونه یا پټي یا نور څه شي وو هغه عیار نه دي چې دوی دستي استفاده ځینې وکړي. نو ځکه موږ دا وایو خصوصا له ګاونډیو هیوادونو نه دا هیله لرو چې هغه د ګاونډیتوب او د اسلامي اصولو په رڼا کې باید د مهاجرینو راتګ په تدریج سره وي. هلته چې کومې واقعې پیښې سوي دي 2 واقعې هغو ته د موږ سفارت رسیدګي کړې ده. د یوې واقعې په هکله ویل کېږي چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی ده، د دې بلې په هکله هم تحقیقات روان دي. امید ستاسې په آینده کې ترخې واقعې تکرار نه شي. مهرباني.